السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د هم در 12مه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې اسم جمع یعنی د معنا له مخې چې په عربي کې جمع بالمعنا ورته وایي پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسو هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله قرآن تلاوت کوو په معنا یې پوه سو، او کله چې لمانځه ته درېږو هغه سورې چې موږ تاسو له یاده کړي دي د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دی؟ په قرآن کریم کې د اسم جمع یعنې د معنا له مخې پیژندنه. په سورت الناس لومړی نمبر آیات کې، سورت صاد کې 3 نمبر آیات، په سورت الاعراف کې 50 آیات. اسم جمع د معنا له مخې څه ته وایي؟ هغه اسم ته وایي چې بڼه یې څه ده؟ مفرد ده، یعنی یو په توګه کاریږي خو معنا یې څه ده؟ جمع ده. دلته راځم لکه په تیرو درسو کې چې ما مثالونه یې کار کړي وو. دلته راځم اول ناسون. ناسون وګورئ د پای غږ لري، داسې کاریږي چې د مفرد بڼه لري، ولې که معنا ته یې راسو څه ده؟ معنا یې جمع ده. دوم ته راځم قرنون. د پای غږ لري، د مفرد بڼه لري، کله چې معنا ته یې راسم څه ده؟ معنا یې جمع ده، نسل. قومون څه ده؟ د پای غږ لري، اون، د مفرد بڼه لري، ولې چې معنا ته یې راځم څه ده؟ قوم یا ولس. که راځئ بل سلایډ ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. سورت الناس لومړی نمبر آیات، ترجمه یې داسې ده: ووایه زه د خلکو رب ته پناه وړم. دلته راځم وګورئ، دلته څه ده په دې آیات کې؟ ناس. ناس څه ده؟ خلکو. ترجمه هم پیدا کړه. خو زه دلته راځم دلته لیکم ناسن. څه ده؟ معنا یې خلک. خو دا څه ده دلته؟ دلته دا دروند اسم ده چې مو په تیرو درسو کې ویل ټول اسمونه په عربي کې څه دي؟ درانه دي. درانه په څه معنا؟ چې تنوین ولري، یا دمتین، فتحتین یا کسرتین ولري. خو په څلورو دلیلو کولی شي یو نوم دروند نوم په سپک نوم بدل سي. چې هغه دلیلونه ما په تیرو درسو کې تشریح کړي دي. هر هغه چا چې ما تیر درسونه نه یې کتلي هغه درسونه دې وکړي، دا به ورته اسانه سي. نو دلته دا دروند اسم ده، ولې په آیات کې څه راغلی؟ سپک اسم راغلی سي. دا هغه په څلورو دلیلو کې کولی سي تاسو پیدا کړئ، او راتلونکي درسونو کې چې انشاءالله موږ ویل ډېر اسانه به تاسو وکولی سي چې کوم حالت کې دروند اسم ده، کوم حالت کې سپک اسم ده. که څوک درته وایي چې حالت څه ده، ته به دلته ورته ولیکي چې حالت جر ده. او څه ده؟ کوم اسم ده؟ ته به ورته وایي چې اسم جمع ورته وایي. کوم اسم جمع ده چې د معنا له مخې موږ کولی شو دا اسم وپېژنو، او څنګه ده؟ دروند اسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کم اهلکنا من قبلهم من قرن. سورت صاد 2 نمبر آیات، 3 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده چې د دوی څخه مخکې موږ همدغسې څو نسلونه هلاک کړي دي. دلته وګورئ په دې آیات کې قرنن څه ده؟ نسلونه. دلته ترجمه یې ما پیدا کړه. ګورئ په اصل کې بڼه یې مفرده ده، د پای غږ لري. د پای غږ څه لري؟ کسرتین ده. ویني دلته ولې ترجمې ته راځم؟ نسلونه. که ما پیدا کړو چې دا څه ده؟ دا اسم جمع ده، یعنې د معنا له مخې، ولې بڼه یې مفرده ده. چې کله زه ورته وګورم دا داسې معنا ورکوي چې بڼه یو ښکارېږي، ولې چې معنا ته یې راسه وګورو دا څه ده؟ دا اسم جمع ده. نو د دې ځانګړتیاوې به څنګه ورته ولیکې؟ دلته به ورته ولیکې چې دا په کوم حالت کې ده؟ په حالت جر کې ده. حالت جر. دوهم به ورته ولیکې چې څه ده؟ اسم جمع ده. کوم اسم جمع ده؟ د معنا ده. بل مثال ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه. سورت الاعراف 2 نمبر آیات ده، 50 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ نوح علیه السلام د هغه د قوم لوري ته ولېږل. وګورئ قومه. دلته راځم تنمو قومي. دلته څه ده؟ قوم. معنا څه ده؟ دلته ګورم قومن، او معنا ته یې ګورم بڼه یې مفرده ده، د پای غږ لري، ولې معنا ته یې راسم معنا څه ده؟ قوم یا ولس. که څوک درته پوښتنه وکړي چې د دې ځانګړتیا ولیکه، زه به دلته ورته ولیکم چې حالت څه ده؟ حالت جر ده. ولې جر ده؟ چې موږ وایو چې کسر، یوه کسره یا دوه کسرې چې ولري هغه جر ورته وایو. دوم دلته راځم کوم اسم ده؟ ته به اسم جمع ورته ووایې. کوم اسم جمع ده؟ اسم جمع د معنا له مخې. دلته وګورئ که څوک تاسو پوښتنه وکړي چې دلته قومن ده او دلته قومي، ګورئ ما په تېر درسو کې مو وایي چې دا
دروند اسم ده. ولې دلته په آیات کې په سپک اسم راغلی. سیح څو دلیلونه دي؟ 4 دلیلونه دي چې کولی شي یو دروند اسم په سپک اسم بدل شي. دلته په کوم حالت کې راغلی؟ په سپک اسم حالت کې راغلی. د نننۍ درس لنډیز موږ نن وکولی شو چې په قرآن کې اسم جمع یعنی د معنا له مخې وپېژندل. په سورت الناس کې لومړی نمبر آیات، په سورت صاد کې درهم نمبر آیات، په سورت الاعراف کې 50 آیات. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده دغه سورت الناس په مکمله توګه وګورئ، نو تاسو به هیڅ وخت دا ګرامر له یاده ونه وځي چې دا کوم اسم ده. او سورت صاد دا د دریم نمبر آیات یو برخه مه راخیستې. نو له ټولو څخه مې هیله ده چې دا دریم نمبر آیات په مکمله توګه له ترجمې سره وګورئ. تیر هغه ګرامر چې تاسو ویلي دي پکې تطبیق کړئ. بیا هم که چیرې تاسو کومه پوښتنه درلوده انشاءالله ماته یې په کومنټ کې ولیکئ. او موږ نن وکولی سوای چې د اسم جمع دا 6 ډولونه پای ته ورسوو. له ټولو څخه مې دا هیله ده چې کله قرآن تلاوت کوئ تیر هغه ګرامر چې تاسو ویلي دي هغه تطبیق کړئ. یادونه زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هر ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. دعاو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.